معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. اومه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وړونو، په تېره برخه کې مو وویل چې د مراټا پوځ سالارانو د کلا رسېدونکو سرتېرو ته د بېغیرتۍ پیغورونه ورکول او وړاندې تېر سول او نږدې نیمه شپه یې کلا ته نیم میل نږدې شمال لوري ته واړول. تر دې وروسته امیر حبیب خپله 15,000 ازمایلي پوځ ورسره ملګری کړ او وړاندې ولاړل. کلا یې کله بنده کړه. د شپې په وروستۍ برخه کې تر ډېرو توندو ډزو وروسته مراټي پوځ له څلورو لوریو پر کلا یرغل راوړ او د معظم علي ملګرو د مرستې د رسېدو په هیله په خپلو مورچلو کې ځانونه کلک کړل. ناڅاپه له جنوب ختیځ لوري د ګولیو اورېدل پیل سول او مراټان ورخطا سول. هغوی د لویدیځ لوري ته ورټول سول. لږ ځان وروسته لویدیځ لوري ته هم د ونو او بوټو له منځه پر مراټانو ګوري اورېدلې او کوم نیم ساعت وروسته مراټان په ډېر بد حالت د شمال لوري ته تښتېدل. میرمدن خپلو سفرو ته د عام یرغل امر وکړ او د سترګو په رپ کې ډګر تش سو. د بنګال پوځ د سرحد تر پړاو پر مراټانو پسې ورغله او بیرته راستون سوه. د سهار په خړه کې معظم علي او د هغه ملګری له کلا نه راووتل او د میرمدن هرکلی یې کاوه. د میرمدن ښې او کیڼ لوري ته محمود علي، یوسف افضل بیګ او آصف پر خپلو اسونو سپاره وه. میرمدن چې دروازې ته نږدې سو خپل آس یې ودروه او معظم علي ته وویل: تا ته چا امر کړی و چې پر دې کلا دې یرغل وکړ؟ معظم علي وویل. داسې لهجه او پوښتنه د معظم علي له اټکل نه لیرې وه. هغه یوه شېبه زړه نازړه او په اندېښنه میرمدن ته کتل. بیا خپل پلار، ورور او انډیوالانو ته وکتل. هغوی ټولو خندل او معظم علي په خپل زړه کې خواږه ټکان احساس کړل. میرمدن لږ په تونده لهجه وپوښتل: ځواب ولې نه راکوې؟ معظم علي ځواب ورکړ: ما پر دې کلا د برید لپاره کوم نوی امر ته اړتیا نه درلوده. زما دا کار ستا د خوښۍ سره سم و. میرمدن محمود علي ته مخ ور واړوه او د خپلې مسکا د پټولو هڅه یې کوله او ویې ویل: ستا پوځیان ستومانه وو او دې ته یې اړتیا وه چې ارام وکړي. معظم علي وویل: په داسې وضع کې سرتېري ته د آس زین تر بسترې ډېر ارام وي. دوی بیا پر دې هم خبر وو چې دغه کلا د دوی وروستی پړاو دی او چې وینیسي بیا یې چې څومره زړه غواړي خوبونه وکړي. د میرمدن پر شونډو مسکا وغوړېدله او ویې ویل: معظم علي، ستا دا کارنامه زما د اټکل سره سمه وه، خو تا موږ ته بلنه را نه کړه چې ارام وکړو. معظم علي ځواب ورکړ: دننه راځئ، ما ستاسو ټولو ته د خوب لپاره بندوبست کړی دی. قدرمنو اورېدونکو، ماپښین مهال د کلا په مخ کې په یوه پراخه خیمه کې د علي وردي خان دربار جوړ و او د پوځ لوی لوی پوځي سالاران یې په مخ کې ولاړ و. معظم علي خیمې ته ورننوت او د بنګال واکمن ته له سلام وروسته په ادب ودرېدی. علي وردي خان له تکیې نه رانیغ سو او ویې ویل: ځوانه، زه داسې پوښتنه درنه کوم چې تا ولې دومره ستر خطر ته ځان ورکړ؟ معظم علي ځواب ورکړ: علي مقامه، ما باور درلود چې تر 2 ساعتو پورې دا کلا ساتلی سم او په دې موده کې به د پوځ سالار مرسته راورسوي. علي وردي خان وویل: که مرسته ځنډېدلې وای نو څه به کېدل؟ معظم علي وویل: علي مقامه، ما یو په بل پسې 8 تنه سرتېري د پړاو په لور واستول او د میرمدن په شتون کې دا پوښتنه نه پیدا کېږي چې مرسته به ځنډېدله. علي وردي خان وویل: د شپې په مهال دې کلا ته ستا لارښوونه چا کوله؟ معظم علي وویل: ما کوم لارښود ته اړتیا نه درلوده. د دې سیمې ټولې لوړې ژورې د لاس د ورغیو په څېر راته معلومې دي. علي وردي خان لږ ځان وروسته وویل: ځوانه، زه تا د دې کلا د ساتونکي په توګه ټاکم. که ستا په باب د میرمدن نظر رښتیا وي نو زما باور دی چې ځان به د دې منصب اهلي ثابت کړې. معظم علي ځواب ورکړ: علي مقامه، زه به هڅه وکړم چې د میرمدن په هیلو پوره وخېږم. څلورمه ورځ معظم علي د هغې کلا د قومندان په توګه د بنګال له پوځ سره مخه ښه کوله. کلا ته نږدې له یوې غونډۍ نه چې دا د پوځ وروستۍ ننداره وکړه، بیا په کلا کې خپلو 500 تنو سپرو ته د راټولېدو امر وکړ
او هغوی ته یې داسې وینا وکړه: زما ملګریو، تاسو ماته غمجن ښکاري. موږ یې له خپلو کورو او کلیو نه په سلګونو میله لرې دلته وغورځولو، خو موږ باید په دې وویاړو چې د یوې داسې دندې وړ یې بللی یو. زما په اند دا د بنګال کومه لرې پرته مورچه نه ده، بلکې د مرشد آباد د یوې دروازې حیثیت لري. موږ چې په دې ویرانه کې اوسو، د هغو کورونو ساتنه کوو چې له دې ځایه په سلونه میلیونه لرې دي، او موږ به په دې پړاو ډاډه وو چې زموږ په سبب زموږ د اولس په سلګونه خلک آرام خوب کوي. میرمدن له ما سره ژمنه کړې ده چې هر ډول مرسته به راسره وي، چې هر ډول مرسته به راسره کوي، او ما له هغه سره دا ژمنه کړې ده چې تر څو له موږ نه دلته یو تن ژوندی وي، پر دې کلا به د بنګال جنډې رپېږي. دا کلا ډېره ارزښتمنه ده او موږ یې باید داسې پخه کړو چې څوک یې ونه نیولی سي. راتلونکې ورځ د معظم سرتیرو د ماته او لوېدو دیوالو پر بیا رغولو پیل وکړ. یو کال وروسته د کټک پوځي سالار د دې کلا د لیدو لپاره راغلی. بیا یې علي وردي خان ته ولیکل: یو کال وروسته چې ما دا کلا ولیدله، داسې مې وګڼله چې په غلطي کوم بل ځای ته راغلی یم. معظم علي د هغې نقشه بدله کړې ده. د لوېدلي برج پر ځای نوی برج جوړ شوی دی. د کلا د ننه د سرتیرو اوسېدو لپاره نوې خونې جوړیږي، او له برج نه د باندې د کندې د کیندلو کار پیل شوی دی. د دې کلا د بیا رغونې لپاره چې څومره پیسې منظورې شوي وې، هغه ډېرې لږ وې، او معظم علي د خپل لګښت د کمولو لپاره د معماري او بیا رغونې کار په خپلو سرتیرو کړی دی. زما باور دی چې که معظم علي تر یوې مودې پورې نور دلته پاته سي، نو له دې بعید راکه به زموږ دغه سرحدي کلا ډېره ځواکمنه سي. د دې کلا پر مضبوطولو برسېره معظم علي شاوخوا ځنګلونه له مراتې ډاکوګانو او لوټمارانو نه پاکه کړل، او د سرحد ویجاړ شوي کلي بېرته مخ پر آبادېدو دي. د هغو کلیو د ساتنې لپاره د ځایي سرتیرو او ساتونکو پوځ منظم کیږي. تر اوسه پورې د معظم علي پوځیانو تر 1000 تنو پورې نور کسانو ته پوځي روزنه ورکړې ده. ما ستاسو په امر معظم علي ته دا وویل چې که دې خوښه وي، نو مرشد آباد ته به دې بدل کړو. ما ګمان کاوه چې دی دا خبره واوري، له خوښۍ به په ټوپونو سي، خو هغه دا ځواب راکړ چې تر اوسه مې په دې سیمه کې کار پای ته نه دی رسېدلی. تر اوسه په دې سیمه کې هغه خلک چې نوي میشت کیږي زما خدمتو ته اړتیا لري، او دا یوازې د معظم علي احساس او جذبه نه ده، بلکې د ده هر سرتیری داسې فکر کوي چې ډېر ارزښتناکه دنده ورسپارل شوې ده. قدرمنو اورېدونکو، ورځو په میاشت او میاشت په کلو بدلېدلې. د سرحد کلا د قومندان په توګه د معظم علي د ژوندانه یوه شېبه هم داسې نه وه چې ده به د مرشد آباد په باب شرطونه نه وهل. کله به یې د ماشومتوب هغه وختونه یادول چې له یوسف آصف بیګ او افضل سره به یې په کوڅو کې لوبې کولې، او له دې خاص سره به یې په شونډو مسکا غوړېدله. کله به یې خپل مور او پلار ور په زړه سول، او د کلا فضا به یې خفه او اندېښمنه احساس کړه. د ماشومتوب او ځوانۍ د یارانو تصویرونه به یې یو یو تر سترګو تېر سول، او بالاخره به د مرشد آباد په اړه د ده ټول خیالونه په یوه ټکي میخ پاته سوه. یو داسې تصویر به یې د سترګو په مخ کې نڅېده چې کوم څرګند خط او خیال به یې په ذهن کې نه و، او له دې سره به د ده نړۍ د بوډۍ د ټال په څېر له رنګینیو ډکه سوه. ده به د شپې لخوا په ازاده فضا کې په پرېوتو کې کله به په لوړ غږ او کله به تر شونډو لاندې د فرحت نوم واخیست، او د کائناتو غېږه به یې د ستوري له نغمو ډکه سوه. خو بیا به یې ناڅاپه د خیالونو زرین تارونه وشلېدل، او دی به په درانه خوب ویده سو. دا یو حقیقت خوښونکی انسان په څېر د هېڅکله هم ځان په دې دوکه نه کړ چې د ژوندانه په کوم پړاو کې به د ده او فرحت لاره یوه سي. خو د فرحت په باب نامعلوم زړه وړونکي او خواږه خیالونه د ده د خیالونو او خوبونو پر نړۍ زوروري وو. د میرزا حسین بیګ افضل او آصف په نامه د ده د لیک وروستي الفاظ په دې پای ته رسېدل چې څوک مو پوښتنه کوي، پر هغوی ټول مې سلامونه، او همدغه یوه جمله به تر ټولو لیک زیاته ارزښتمنه وه. آصف د لیک د ځواب په لیکلو عادت نه و، خو افضل او حسین بیګ به منظم د ده د لیکونو ځواب ورکاوه. د حسین بیګ په ځوابو کې به د پلرني مینې څرګندونه وه، د افضل په لیکو کې به د بنګال د سیاسي وضع یادونه ډېر وه. کله کله به هغه د خپلې خور په اړه هم کومه جمله لیکله، او معظم علي چې به هغه لوستله، نو په زړه کې به یې په زړه پورې د رضا احساس کړه. فرحت روغه ده او تا ته سلام وایي. نن فرحت ویل چې ستا مور ډېر غمجنه وي، ځکه خو ته یو څو ورځې خامخا کور ته راسه. او د معظم علي زړه به غوښتل چې والوځي او مرشد آباد ته ځان ورسوي. د خپلې مور په نامه به یې چې لیک استوي،
دا احساس به په ذهن کې و چې د هغې په منځګړیتوب له فرحت سره خبرې کوي. مور به یې د فرحت په اړه ډېر په تفصیل لیکل. که به په کوم لیک کې د فرحت یادونه نه وه نو ده به یو ډول زحمت احساساوه او په ځواب کې به یې ګیله کوله چې مورجانې تا د میرزا حسین بیګ او د هغه د بالبچ په اړه څه نه دي لیکلي. د مور له لورې به یې ځواب راغلی چې زویه ستا لیک راورسېد او له هغوی کره ولاړم. هغوی ټول روغ او رمټ دي. فرحت ډېره خوشحاله ده. ستا په اړه یې پوښتنه کوله. هغه چې هر وخت زموږ کره راسي نو ستا پوښتنه خامخا کوي. څو ورځې وړاندې زه ناروغه وم. دا مې هره ورځ پوښتنې ته راتلله. ډېره ښه انجلۍ ده. هغې پوښتل چې ته د څو ورځو لپاره په رخصتي کور ته ولې نه راځې؟ قدرمنو اورېدونکو، علي وردي خان یو ویښ مغزه واکمن و، خو د ده د واکمنۍ په وخت کې بنګال د داسې سیاسي لوبغاړو ډګر ګرځېدلی و چې هره شیبه دې ته چمتو و چې د ولس پر عزت او خپلواکۍ معامله وکړي. د واکمنۍ د تخت دغه بې حیا دعوادارانو به کله له کوم پوځي سالار او یوالي سره پټ جوړجاړی وکړ او هغه به د علي وردي خان په وړاندې راوپارول او کله به یې مرهټیان هڅول چې پر بنګال یرغل وکړي. د علي وردي خان په دوستانو او خپلوانو کې هم داسې کسان لږ نه وه چې د بنګال د حکومت د نیولو لپاره د وخت په انتظار وو. په بنګال کې دننه د پوځ لوی سرداران او نور لوړپوړي چارواکي او له بنګال نه بهر د مراఠي لوټمارانو پوځ د دغسې کسانو تر ټولو ستر مرستندویان وو. دا هغه مهال و چې د بنګال حکومت د ولس په عامه رایه هیڅ حساب نه کاوه. علي وردي خان به کله د کورنیو غدارانو سره په جګړه کې و او کله به یې له بهرنیو یرغلګرو سره ډغرې وهلې. چې کله به د کورني بغاوت خطر پیښ سو نو ده به له مجبورۍ مرهټیانو ته د دوستۍ لاسونه اوږده کړل او چې مرهټیانو به د دوستۍ کومې ژمنې ماتې کړې او د بنګال خاورو ته به ننوتل نو ده به ماته خوړلي خاینان د دې پر ځای چې د تل لپاره یې له منځه یوسي بېرته راپورته کړل او دا اړتیا به یې لیدله چې د هغوی سره غاړې په غاړه سي. علي وردي خان په دې سبب بریالی سیاستوال بللی سي چې ده په خپل ژوند کې د خپلو رقیبانو په منځ کې داسې توازن ساتلی و چې د ده پر خلاف به یې په یو مورچل کې راټولېدو ته نه پرېښودل چې د ده د واکمنۍ د پای ته رسېدو لپاره پر ده پرېکنده ګزار وکړی سي. خو پر خپلې هوښیارۍ، تدبیر او د وخت نزاکت پېژندلو برسېره ده د هغو فتنو مخه ونه نیولی سوای چې د ده د ځایناستي نواب سراج الدوله د مات او د بنګال د بربادۍ سبب سو. د ده تر ټولو لویه کارنامه دا وه چې ده د بهرني خطر سره د مقابلې لپاره د ولس دفاعي شعور راویښ نه کړی سو او نه یې د کورنیو غدارانو پر خلاف د ولس د پوښتنې او حساب ځواک راویښ کړی سو. د علي وردي خان په دربار کې د میر جعفر له وړتیا سره د بنګال د ځوړتیا سببونه بشپړ سوي وه. ده له نورو هغو بخت ازمویونکو زیات لیرې نظر کاوه چې د پاچاهۍ له چارواکو سره یې په جوړجاړۍ او یا د مرهټیانو په مرسته غوښتل ځواک ترلاسه کړي. د ده د لیرې لیدو تر دې ستره بل ثبوت څه کېدی سي چې خپل راتلونکی به یې پر انګریزانو سوداګرو پورې وټکړه چې په ویلیم بندر کې ناست و. نه یوازې د بنګال بلکې د ټول هندوستان د نیولو نقشې جوړولې. د میر جعفر د کار څرنګوالی له نورو بخت ازمویونکو سره توپیر درلود چې په برعلا یې له علي وردي خان سره مخالفت کاوه او د ځانونو د بربادۍ سببونه یې برابرول. دی په پټه په هغو ټولو بغاوتونو او دسیسو کې شریک و چې ورو ورو یې د بنګال دفاعي ځواک له پښو وغورځاوه او انګریزانو ته یې لاره هواره کړه. یو په بل پسې د بنګال د امیرانو بغاوتونو د ده د بریاوو لارې پرانیستې. علي وردي خان چې په عادي وضع کې میر جعفر خپل یو وړوکی ملګری باله تر دې پورې اړ سو چې دی یې د اعتبار وړ دوست ګاڼه او دا د یو حقیقت پالونکي انسان اړتیا نه وه بلکې د هغې اساسي څېرې اړتیا وه چې د بدوی له منځه وړلو نه ناتوانه سي او بیا له هغو نه د ښو پایلو ترلاسه کولو هڅې کوي. میر جعفر چې د اړیسا د والي مرستیال وټاکل سو نو د مرشد آباد امیران چې تل یې د هغه نه کرکه کوله ټول حق پک سول. خو دا ډېر زر یو بل بری وګاټه او د هګلي او میدناپور د پوځ مشري هم ترلاسه کړه. کېدای سي چې علي وردي خان به د خپل یو خپلوان نه په تنګ سوی و او دا یې مناسبه بللې وي چې له ځانه یې لرې واستوي. خو د بنګال عمر خوړلي واکمن ته دا څه معلومه وه چې په هګلي کې د یو پوځي سالار په توګه د میر جعفر رسوخ او اغیز به د بنګال لپاره بربادي کوونکې پایلې ولري. هغه په هګلي او میدناپور کې د علي وردي خان نظره پټ لا په ازادۍ له انګریزانو سره په دسیسو او جوړجاړیو بوخت کېدی سو. قدرمنو اورېدونکو،
پر اړیسا د مراټیانو او یو شمېر افغان ډلو د متحد برید اوازې خپرې شوې وې. یوه ورځ د مرشد آباد پریشانه خلکو دا واورېدل چې د هګلینه د میرجعفر ترکمندې لاندې 7,000 سپاره او 12,000 پلي پوځونه د کټک په لور وخوځېدل. بیا کوم یوه اونۍ وروسته دا خبر راغلی چې میرجعفر دښمن ته له ماتې ورکولو وروسته په هغوی پسې دی. بیا چې په مرشد آباد کې د بري جشن منځل کېدی، دا خبر راغلی چې د یلغلګرو د مرستې لپاره د راګوهجي جانوجي له یوه ستر پوځ سره پر مخ روان دی او میرجعفر له هغوی سره د مقابلې پر ځای بیرته بردوان ته په تشتره روان دی. تر هغو وروسته تر ډېرو ورځو پورې د اړیسا په ساره او اوږده کې د مراټیانو او د هغوی د نورو متحدینو د لوټمارویو اوازې خپرې وې. د معظم علي خپلوان او انډوالان پر دې خبرو ډېر پریشانه وه. چاته دا معلومه نه وه چې د دې لیرې کلا ساتونکي په څه حال کې دي. میرزا حسین بیګ هره ورځ پوځي سالار ته ورتلی او د معظم علي پوښتنه یې کوله، خو تر ډېرو ورځو پورې یې کوم قانع کوونکی ځواب ورنه کړ. فرحت او مور یې هره ورځ د هغوی کور ته وتله او هڅه یې کوله چې د هغې مور ته تسلي ورکړي. څو ورځې وروسته چا دا اوازه خپره کړه چې مراټیانو سرحدي کلا نیولې ده، د معظم علي زیات ملګري شهیدان سوي دي او نور یې د دښمن په لاس ورغلي دي. له دغه اوازو سره د معظم علي د مېړانې د مرګ اټکلي کیسې خپرې شوې وې. یوه ورځ فرحت او مور یې د پخوا په څېر د معظم علي د کره ورغلې وه. تر لږ ځنډه د معظم علي له مور سره تر رغبړ وروسته چې دوی غوښتل بېرته ولاړې سي، د معظم مور تر دروازې پورې ورسره راغله. دوی چې د ښځو له خونې راووتلې او د کور د نارینهو برخې انګړ ته راغلې، د کوڅې له لورې یو سپور راښکاره سو چې دننه راغلی. د معظم علي د مور له خولې بې اختیاره ووتل معظمه، او بیا د هغو ټول حواس په سورو کې راټول سو. تر څه ځنډه دوی درې واړه حیرانې ولاړې وې. معظم علي له آس نه پلی سو، السلام علیکم یې وویل. څو ګامه وړاندې ورغلی، د فرحت پر مخ څو رنګونه راغلل او تېر سول او هغې هڅه کوله چې د خپلې مور تر شا پټه سي. مور یې په لړزانه غږ وویل معظمه، او بیا یې له سترګو نه د خوښۍ اوښکې را روانې سوې. بیا یې دواړه لاسونه ور وغځول او د خپل زوی سر یې ټټر ته را جوخت کړ او ویې ویل زویه دا دې کاکاناوې ده. د حسن بیګ د مېرمنې سترګې هم را ډکې سوې. هغې فرحت ته مخ ور واړوه او ویې ویل لورې ته کور ته ولاړه سه، پلار ته دې ووایه چې معظم علي راغلی، زه هم درپسې یم. فرحت خپل مخ په ټکري کې پټ کړ او ځان یې راټول کړ. د دروازې په لور ولاړه. معظم علي وویل کاکاناوې ستا په کور کې خو خیرت دی؟ د فرحت مور ځواب ورکړ زویه په کور کې خیرت دی، خو تا ټول ډېر اندېښمن کړي وه. د معظم علي مور نوکر ته ورغږ کړ صابره صابره. صابر په داسې حال کې چې سترګې یې مړشلې طبیلې ته نږدې له خونې نه راووتی. بې له دې چې ښځو ته پام وکړي له معظم سره غاړې غړی سو. د معظم علي مور په مسکا وویل صابره د معظم آس په طبیله کې وتړه او د ده پلارجان او یوسف خبر کړه. معظم علي وویل نه مرجانې، زما د آس تړلو ته اړتیا نشته، زما د باندې لږ کار دی. د فرحت مور وویل زویه چېرته درومې؟ کرار په کور کې کښېنه، له څېرې نه دې ښکاري چې څو ورځې ویده سوی نه یې. معظم علي وویل کاکاناوې زه مېرمدن ته ورځم او له هغه سره تر لیدو وروسته ښایي زه نواب صاحب ته ورسم. زه باید نیغ هلته ورغلی وای، خو ویل مې چې یو ځل باید د کور احوال واخلم. قدرمنو اورېدونکو، کوم یو ساعت وروسته معظم علي د مېرمدن د ماڼۍ یو پراخې خونې ته ورننوتی. مېرمدن له کرسۍ نه راپاڅېده او له ده سره یې تاوده سړیمسه وکړه. بیا یې مخامخ پر کرسۍ کښېنوه او ویې ویل معظم علي، تر هر څه لومړی غواړم ستا د ملګریو په اړه خبر سم چې څنګه دي. معظم علي په غمجنه ځواب ورکړ زما ملګریو د میرجعفر د بېغیرتۍ او بې حمیتۍ کفاره ادا کړې ده. ما د مرشد آباد خویندو میندو ته دا پیغام راوړی دی چې د حکومت د بې پروایي او نااهلي له امله د دې 300 تنه زامن وروڼه او مېړونه ووژل سول. مېرمدن له لږ ځنډ وروسته وویل نور پاته څه سول؟ معظم علي ځواب ورکړ 40 تنه سرتیري د دښمن سره بندیان دي او پاته نور 180 تنه چې 50 تنه یې ټپیان دي له کلا څخه په راوتلو بریالي سول. ما هغوی د بردوان په لاره کې یو خوندي ځای پرېښودل او ستاسو خدمت ته راغلم. موږ د دښمن په لاس ماته نه ده خوړلې. داسې ګڼم چې حکومت موږ لاس تړلي دښمن ته وغورځولو. موږ تر 15 ورځو پورې له داسې دښمن سره ډغرې ووهلې چې په شمېر کې 20 ځله تر موږ زیات و،
او موږ باور درلود چې په 5 ورځو کې د ننه به موږ ته مرسته راورسیږي. ما به هره ورځ میر جعفر ته دا احوال استاوه چې زموږ باروت مخ پر ختمېدو دي او تر ډېره ځنډه له دښمن سره مقابله نسو کولی. او موږ له 15 ورځو وروسته دا ځواب ترلاسه کړ چې د دې کلا ساتنه بې ګټې ده. تاسو که د دښمن کلابندي ماتولی سي نو بردوان ته ځانونه راورسوئ. که همدغه حکم موږ ته 18 ورځې مخکې رارسېدلی وای نو دومره کسان به نه وژل کېدل. د میر جعفر د نااهلۍ او بېغیرتۍ له امله زموږ له لاسه یوازې یوه کلا نه ده وتلې، بلکې د اړیسا ټولو سیمو ته خطر پیښ سو. او که حکومت تر یوې مودې پورې نور هم د هغه له پوځي وړتیا نه د ګټې اخیستلو هڅه وکړه نو زما باور دی چې ټول بنګال به د مراټانو ښکار ځای سي. تاسو به پر دې حیران سئ چې ما له میر جعفر سره د څو دقیقو خبرو لپاره په بردوان کې 2 ورځې تېرې کړې. میرمدن وویل ته له میر جعفر سره ولیدل؟ معظم علي وویل هوکې. تر 2 ورځو پورې مې چې د هغه د ځواب انتظار وکړ، بیا په زور په ماڼۍ ورننوتلم، پهردارانو ونیولم او ده ته یې اور وسلم. میرمدن وویل جعفر له ټولو خپلو بدیو سره د بنګال د واکمن خپلوان دي، تا خو به له هغه سره څه ګستاخي نه وې کړې؟ معظم علي ځواب ورکړ که کوم بېغیرته انسان ته بېغیرته ویل ګستاخي وي نو ما دا ګناه کړې ده. زه د علي وردي خان په مخ کې هم دا وایم چې میر جعفر سره له دې چې ستا خپلوان دی د پوځ د کوم وړ منصب ورتیا نه لري. میرمدن تر څو شېبو پورې سر ښکته واچوه او بیا یې وویل معظم علي زه هم یې پوځي یم او په اوسني وضع کې ستا پر احساساتو ښه پوهېږم. د میر جعفر په اړه زما نظر سره توپیر نه لري، خو د علي وردي خان په مخ کې د هغه شکایت هیڅ ګټه نه لري. کله چې هغه د هګلي او میناپور پوځي قومنده ورکول کېدله نو ما یې مخالفت وکړ. ما علي وردي خان ته دا مشوره ورکړه چې د مراټانو پر خلاف د پوځ د قومندې لپاره د ده ټاکنه مناسبه نه ده، خو زما خبرو چې پر هغه هیڅ اغېزه ونه کړه. هغه د میر جعفر پر وړتیا خبر دی، خو د لویو امیرانو بغاوتونه دی پر میر جعفر غوندې غوړمارانو تکیه کولو ته اړ کړی دي. ته به د هغه په مخ کې د هغه میر جعفر شکایت کوې چې د اړیسا ولس یې د بېغیرتۍ او نااهلۍ له امله له بربادۍ سره مخامخ سوی دی. خو کله چې میر جعفر دلته راسي نو د ډېرې غوسې په حالت کې به دی هم د ده معامله له داسې چا سره وي چې د اړتیا پر مهال پر دې پوهېږي چې د خپل بادار په پښو کې پرېوځي. دی به ورته ووایي علي مقامه زه ستا یو وړوکی غلام یم، زه له غلطیو نه ډکه مجسمه یم، زما ګناه وبخښه. او علي وردي خان که د ده پر خبرو نه وي نو خامخا به د ده د اوښکو تر اغېزې لاندې راسي. که میر جعفر دا وګوري چې اوښکې یې هم خوشې ولاړې نو دی به د ماڼۍ بیبیانو ته ورځي او ورته وایي به چې نواب صاحب زما د دښمنانو د خبرو تر اغېزې لاندې راغلی دی، زه مظلوم یم، بې ګناه یم، د خدای لپاره مې سپارښت وکړي. د وطن دغه دښمنان نه غواړي چې دغه وفادار غلام د نواب صاحب په خدمت کې وي. او بیا به یې څو ورځې وروسته نواب صاحب ور وغواړي او ورته وایي به چې میر جعفره تا ته مې تېرې غلطۍ در بخښلې دي، خو د راتلونکي لپاره پام کوه بیا دې شکایت وانه ورم. او دی به ورته وایي چې علي مقامه زه د کرسي او مقام هیلهمن نه یم، ما ته لږ تر لږه دومره وخت راکړه تر څو سراج الدوله د حکومت په چارو کې تاسو د مرستې وړ سم او داسې امیران له بنګال نه ورک شي چې هره ورځ ستا د واکمنۍ پر خلاف دسیسې جوړوي. معظم علي وویل زما اندېښنه ده چې تا به په بردوان کې میر جعفر ته خامخا دا ویلي وي چې علي وردي خان ته به دې شکایت کوم، او زما باور دی چې تر تا مخکې به د میر جعفر جاسوسان علي وردي خان ته له دې پیغام سره رارسېدلي وي چې یو احساساتي ځوان به تا ته زما شکایت راوړي، خو ته به د ده پر خبرو د باور پر ځای ماته خامخا دا وخت راکوې چې خپل سپیناوي وکړم. او دغه ځوان ستا په اړه هم ډېر پاروونکی نظر لري. په مرشد آباد کې د هغه جاسوسان له شاهي ماڼۍ نه د باندې او د ننه تل څک وي. زما باور دی چې مرشد آباد ته ستا تر رسېدو مخکې به ستا په باب د ده پیغام هغوی ته رسېدلی وي. اوس که زما سره تر لیدو وروسته ته علي وردي خان ته ورسې او د میر جعفر شکایت وکړې نو دا خلک به سمدستي ورته ووایي چې ته زما له لیدو وروسته هغه ته ورغلی یې. معظم علي مایوس وویل زه خبر نه وم چې د میر جعفر په وړاندې ته هم بېوسه سوی یې. میرمدن ځواب ورکړ